به بیا موږ له خبرو نور چل نه راځي داسې کار وشو اکثر په یو نیم سړي باندې د یوې حادثې سره تعدیره شي په لاره را روان وو نو بس د بره سایډ نه یو کس رامنډه والې موږ ورته ویل لکه څه چل دی نو هغه په تادی کې و چې بره ډوډۍ ټوډکې وجنګېدو شیخ سوزکې اصول سړی ورته راسو تاسو په زما په خیال اوس دماغ کار وکړئ یو کس دکان ته ورغی نو دکاندار ته وایي چې دکاندار چېک ته وایي چې صاحبه د المارۍ په څو خرڅ هغه ورته وایي چې هلکه زه په کمقلانو باندې څیز نه خرڅوم دی وتی دی یاره دی وایي چې زه ما ورته څنګه پته ورته ولګي چې سړی کمقل دی تل یې ځان یې بدل کړی څو وخت پس بیا راغلی ورته وایي صاحبه د المارۍ په څو خرڅ دی ورته بیا وایي هلکه زه په کمقلانو باندې نه خرڅوم په درېیمه ورځ بیا ځان یې نور هم بدل کړی دی بیا راغلی ورته وایي صاحبه د المارۍ په څو خرڅ هغه ورته وایي لکه څو پېرې مې پوه کړې چې په کمقلانو یې نه خرڅوم دی ورته وایي یاره جي وایي ته څنګه پته تاته لګي چې د کمقل یم ورته وایي دا ته چې څه شی دی د المارۍ نه ده دا فریج دی یو پوډري نه چا تپوس وکړه چې یاره دا جج د فیصلې نه پس د پن دا څوک ولې ماتوي نو دی ورته پسې داسې سټایل کې وایي چې یاره زما په خیال چې دا د دې بټو صاحب د لاسه او ورته وایي چې هلکه د بټو صاحب د لاسه څنګه خو یاره چې د بټو صاحب د څنګه دا پانسي واوروله که نه نو بس په هغه ټایم کې تیسوکه پاتې شوې وه نیمه ماته کړې نو اوس هم خلک چغې وایي چې آج به بټو زنده ہے کل به بټو زنده ہے یو کس داسې کار کړی چې اسخر کره تللی او روټۍ له غوښتی نو چې هلته روټۍ ته ناست په روټۍ کې وله کچالان راوړي نو دی په یو کچالو پسې نښتې نوڼې ور وړي و هغه ترې دانګې بیا نوڼې ور وړي بیا ترې دانګې خواښې ورته وایي بچي وایي دا پرېږده دا به سخې بل به درله راوړم او ورته وایي نه نه خواښې بهی دا شی مو ستړی کړی دی تېښتې نه دی یو دوه پوډریان کټ کې پراته وو نو بس زه یې تنګ و نو یو پوډري ترې پرېوتو نو دا بل ورته هلکه راوخېږه راوخېږه زه یې پکې وشم فرخاد به یو بل هغه وکړي چې بیا رانه راته کېږو وازونه کوم دی نه مخکې یو ځای کې چا ډزې وکړې نو هغه کور خوا کې کس راووتو قارېدو نو بس هغه هلکان ول خواله رانه یاره چې جي وایي څه چلو شو او ته یې خدای مو تباه که ستاسو د ډزو د لاسه د خوا مې بلډ پرېشر ختې و ښځې مې پړې وشلولې اوازونه د ماشومانو دپاره د بابوجي اواز دی او وایي چې اوهو بابوجي څونه ښکلی ایکشن جکشن ایرپورټ دی ډېر ناکاره په پردي ایرپورټ کې ځان نیغ نیغ دی اوس به د خیر سره جاز ته خېږم او الوزم به پاسه وه ګیر ور بدل که اوهو دا خو زګې راورسېدو اګېټ والا ورته وایي چې هلکه خوا دې خوا مه کوه بس دی دونه سفر دې وکړو کوشه اخواشه تورې چمک پټۍ ته هم خبرې زده کړې زه درته ګړګورې خرڅوم په ایرپورټ کې بوت ته خیال شو چې هلکه بابوجي دا خو زما په خیال د مودي هغه پلار دی راشه د مودي د پلار لږ وتخنوه خط هلکه دا خو څه نه وایي هله تخته بابوجي پولیسو ولیدې تخته ګینې ګورې که ګیرې کړې خرڅی دې په دې خلکو خو په دې تجارت شروع کړی دی دا امیتاب آواز دی چې ارے خبیث گر بے خبرا کام بے خبرا اور تنہا بے خبری اور ہم پر ان کے نکاتا شاہ رخ خان ہوتا ہوئی جائے ارے صاحب جی ارے گر بھی تمہارا کام بھی تمہارا اور تنہا بھی تمہاری لیکن آنکھیں ہماری ہیں بیا ته یو دوه اوازه نور کوم ټایم کم دی دا بی اواز دی د جاناني اواز دی دا وایي چې مور جانان ته وایي چې چانۍ ته له کومه خو ته چې ښکلې شان چانۍ وګوره چې داسې قدرمن هم دی زما هم قدر کوي او د دې بوډا پلار دی هم قدر کوي
او کنه ما ته پته ده دا به ما ته مور وي ځکه خو ستا په شان په بدا اورېدلی یم که نه مودجي وشي لکه زمونږ کاتبه کیسې نه خرابې یارې سیده بچه تا خو پرېږده چې صرف ما ته خبرې وکړې دی خو صرف دې نه پیدا دلته خو نور څه نشته دی او کنه مورې اوس لکه زما سره د دې نه کوم شبلې ورځ مې وي چې واده رانې وکړه نو د ځان دپاره ټپې غمورې او اوس یې بیا زما په خیال اوس دې ورځې کې مونږ ته لنګته ږدي یا بچې څنګه چل وکړم دا جنۍ د ځان له کتلې ده او که نه څه وکړم نو اوس مورې دا د خو ودرې چې زه دونه ښایستې وم خو سندرې مو نو لکه ما اورېدلي وو چې هغه اوباما درېدم د تورې چمک پټې په شان چمک وایي که نه نو اوس د هغوی کره ورشي او وشیسترله د هغه لورو غواړه مننه یو څو ټکي دي زه خو شاعر نه یم خو داسې مطلب شوقې مې لیکلي چې څه وایه رښتیا وایه څه وایه رښتیا وایه ښه وایه رښتیا وایه دلته هر یو ښکلي ته زړه وایه رښتیا وایه څوک که څه رشوت درکوي مه وایه رښتیا وایه او د بل په انتظار نشي د بل په انتظار نشي ته وایه رښتیا وایه او بې کلمې خلکو ته خره وایه رښتیا وایه مننه